الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. یوشتم پارا سورة الاحزاب پنځم نمبر آیت ته. د دې سورت اولنی څلور آیاتونه تاسو لوستلي دي، خو د هغې لنډه خلاصه درته زه وایم چې ذهن کې م کښېني. دې صورت کې 12 خطابات به ذکر کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او بیا پکې 12 خطابات دي عام مؤمنانو ته، او بیا 15 خطابات دي پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته. دا ټول څو شو؟ 12 او 12 24 او 15 29، یعنی یو کم 13 خطابات دی صورت کې ذکر کیږي. د دې صورت په دې اولنو 3 آیاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 4 خطابات ذکر شوي دي. یو خطاب داو چې اتق الله، اے زما نبی د الله نه ویریږه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت د الله نه یریدو. هر نبی کی تقوا ډیر په اوچت درجه کې موجودي، او د دې مطلب دا دی چې په دې تقوا باندې همیشه قائم او دائم پاتې شه. دویم خطاب ولا تطع الکافرین والمنافقین، د کافر او د منافقانو خبره بنه مانی. دریم خطاب واتبع ما یوحى الیک من ربک، زما د طرفه چې تا ته کوم وحی راځي بس د دې تابعداري وکړه. او د نبی تابعداري دی د هغه عملی زندگی. قرآن کریم کې چې چرتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وایي چې ته د وحی تابعداري وکړه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څه طریقه تابعداري کړي نو هغه به په څه کې سړی ګوري؟ احادیثو کې به ګوري کنه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی زندگی دا ټوله په حدیثو کې موجود ده. څلورم خطاب چې وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا، د چا پروا به نه ساتي، نور بم راځي رستو. بیا د څلورم آیت کې 3 خبرو باندې رد ذکر کړو، تاسو ته بیان شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه دا مدنی صورت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې و، د مکې نه ولا سو مشرکان داسې د وفد په شکل کې رااله، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دس چل به وکړو، موږ به ستا د رب دا خبرې ومنو، ته خیر دی موږ سره زموږ دا معبودان ومنه، دا لات منات هبل وغیره چې بوتان دي، موږ د دې بندگی کو، تر سره دا ومنه، موږ به ستا د رب خبرې ومنو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مجلس کې سم منافقان هم ناستو. دا منافقان ورته ویلې خبره خو ټیک د وی منه ور سره کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت خپه شو چې ما خو یې کدا زما ملګری دي، لکه منافق خو په ظاهر کې ایمان ښکارا کوي کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه شو چې خزه بوز د الله سره شریک جوړوم، زه به دوی دا خبره منم. نو الله رب العالمین دا 4 نمبر آیت د هغې په رد کې نازل کړی دی چې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه،
الله وی د هر انسان په دې سینه کې ما یو زړه پیدا کړی، دوه خو نه دي که نه، څه دوه زړونه خو نه دي چې په یو زړه کې به زه سړی شرک ومني او په دې بل کې به توحید ومني. زړه یو دی، بس په دې کې به صرف د الله توحید عقیده ساتي، شرک وغیره نه به پاک ساتي. نو یو خو په دې خبره رد ذکر شوی. دویم د جاهلیت کې دا یو مسله وه چې چا به خپلې ښځې ته ویلي چې ته په ما داسې لکه زما د مور په شان. دې ته مسله د زهار وایي. د دې تفصیلي بحث انشاءالله دا به 28مه پاره اولنۍ سورت چې کوم دی سورة المجادله هغې کې راځي. نو چې چا به خپلې ښځې ته ویلي چې ته زما داسې لکه زما مور، نو بیا به هغه همیشه په ځان باندې حرامه ګڼله. قرآن کریم دی آیت کې رد وکړه په هغې چې په دې لفظ باندې دا ښځه په تا همیشه نه حرامېږي. ها دومره ده چې 28مه پاره کې ذکر کړي که چا داسې کار وکړو نو هغه به کفاره ادا کوي. نو اول غلام دی او که غلام نه نو بیا 2 میاشتې لګاتار پرلپسې روجې نیولې، او که د دې هم د سړي وس او طاقت نه نو بیا 80 مسکینانو ته خوراک ورکول. دریم په جاهلیت کې دام یو رسم و رواجو چې یو کس به راولګېد او پردی ماشوم ته به ویلې دا زما زوی دی، متبنا ورته وایي، عربۍ کې ورته متبنا وایي. نو دغه پردی ماشوم چې ده به ورته زوی وي دا به بیا داسې ګڼه لکه خپل سکه زوی. که دغه هلک به واده وکړو او یا به هغه مړ شو دا ښځه به یې کونډه پاتې شوه، نو دې سړي به هغه خپله انګور بیا ګڼله، نکاح به یې ورسره نه کوله. ولې دا خو زما د زوی څه ده ښځه ده. یا که به هغه په ژوند باندې وله طلاق ورکو، کور به یې سم رانلی، نو ده به دا خپله انګور ګڼله. نو الله رب العالمین په هغې باندې مرد وکړه چې دا قیسې میسې نشته په دین کې. نو دا خو د دې مخکې 4 آیاتونو خلاصه وه چې دا تاسو ته بیان شوي دي. د 5 نمبر آیت کې اوس الله رب العالمین په دقې د جاهلیت په دې رسم و رواج باندې رد ذکر کوي، کوم چې د متبنا خبره مخکې آیت کې ذکر شوه. او اصل کې دې پسې چې څومره آیاتونه وروستو را روان دي، ډېر آیاتونه دي، هغه ټول په دې واقعه باندې به هغه آیاتونه ذکر کېږي. او په دې کې اصل کې اشاره وه یو واقعې ته چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، غلام و. هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام ویلي ته زما زوی، متبنی یې ګرځولی. نو بیا هغه داسې چل وکړه چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام وله بلکې واده وکړو. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وله په نکاح واغسته. چې واده یې وکړو نو څه وخت کور جوړ نه شو، بس طلاق یې وله ورکړو. بیا الله آیاتونه نازل کړل را بشي نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وی چې زوجناکها، د دغې زینب نکاح ما تا سره وکړه. چا نه پیدا یي او ته هغه ته اواز کوې نو د خپل پلار په نوم ورته اواز کوه. لکه یو سړی مثال په طور د رحمان زوی دی، د عبدالرحمن زوی دی یا د عبدالرحیم زوی دی، نو هغه ته د بل چا په نوم اواز مه کوه، د خپل پلار په نوم باندې رابلنو. متبنا هغه رسم و رواج هغه الله رب العالمین ختم کړ. او هغه واقعات داسې وه، دا واقعات چې واورئ نو بیا په دې آیاتونو باندې پوهېږئ. دا زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه چې کومو دا د مور سره روانو ماماګانو کرته، نو په دې لاره کې ډاکوان ور باندې راغله. نو چې ډاکوان ور باندې راغله نو دی د دې مور نه واغسته. هغې ورته ډېر مینت زاري وکړه چې زما زوی دی، ویلې نه ته لاړه شه خو دا د نه موږ بوځو، زبردستۍ باندې ته ایثار کړو. بیا هغه وخت کې مشهور غټې میلې به لګېدلې، نو دغلته د عکاظ یوه میله لګېدلې وه. نو هغه وخت کې دا نظام و چې خلکو به غلامان خرڅول، په پیسو به یې اخیستل. نو دی بوته دغې ډاکوانو دغې میلې ته. نو دغه میلې ته یو کس راغلی و، د هغه نوم حکیم ابن حزام رضی الله تعالی، دا د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وکیل تجارت و، د هغې په پیسو باندې به د تجارت وغیره کو.
نو دی راغلی او به دیسته دا غلام واغسته دا زید بن حارثه په پیسو واغست لاړې کور ته یې بوته خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویلې چې دا بس غلام دی خرڅېده ما ستا په پیسو واغست دلته به د خدمت وغیره کوي هغې ویلې ټیک ده وروستو چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه صلات وسلام سره نکاح وشوه واده وشو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا داسې کار وکړو چې د خپل غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه چې بس دا ته واله دا ستا شو نو زید بن حارثه د چا ورسېدو د نبی علیه صلات وسلم هلته ورپسې پلار او ترونه پسې ګرځي چې زموږ ماشوم ورک شوی دی ډاکوانو رانه اغوستی خو چې چېرته به یې خرڅ کړی ګرځېدل چا ورته ویلې چې په دې مکه کې یو ډېر ښه سړی دی او د هغه سره دی او دا هغه وخت دی چې نبی علیه صلات وسلام لا نبي شوی نه دی ځکه واده خو د 15 کالو په عمر کې کړی او نبوت ورته په څومره عمر کې ملاو شوی 40 نو هغوی رالل په تپوس باندې د نبی علیه صلات وسلام سره ملاو شو پلار یې و ورور یې و ترې و ویلې داسې زموږ ماشوم دی او چا راته ویلي چې تا سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي او اما سره دی ویلې موږ یې ځان سره بوځو ویلې ټیک د بوځې خو د ده نه به زه تپوس کوم که دی په رضامندۍ ته تاسو سره په خوشحالۍ ته نو بس ټیک د بوځې راوغوښته چې رالی ویلې دا پیژنې ویلې او دا مې پلار دی ویلې دا بل ویلې دا مې تره دی دا مې رور دی ویلې دا راغلی دی تا د ځان سره بوځي ځې ورڅه که نه ځې هغه ورته ویلې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جولی نه پرېږدم خپل پلار تره ته ویلې زه نه ځم د دې ځای نه بس زه د سره خوشحاله یم ګوره دومره کلونه پس د یو سړي پلار را پیدا شي ترې را پیدا شي رور را پیدا شي او هغه ډاکوانو راوستې خرڅ کړی او بیا د هغوی سره ملاقات شو دی بیا هم ګورې هغوی سره نه ځي او د نبی علیه صلات وسلام کې شفقت مینه محبت ډېر زیات و اخلاق یې ډېر اوچت اخلاق دا زید بن حارثه د هغه نه دومره متاثره شوی چې مور دا پلار دا ټولې پسې پرېښودل ویلې زه نه ځم بس زه دلته خوشحاله نبی علیه صلات وسلام هم په دې ډېر خوشحاله شو نو بس هغه ځان سره را روان کو کعبې ته یې راوست او په کعبه کې خلکو ته ویل چې خلکو واورئ د نن نه بعد به زید غلام نه بلکې دا زما زوی شو ستې ته جوړ کړه زوی متبنی وګرځو نو بخاري کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بیا به موږ دته زید ابن محمد وي زید ابن حارثه به ورته چا هم نه وي به دا په دې نوم باندې مشهور شو نو بیا وروستو آیاتونو کې تفصیلي واقعه به راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله واده وکړو چې وعدې له والا وکړو د ده او د بیبي خپل منځ کې جوړښت نه راته ډېر کو اخر دا چې پرېښوده بیا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي چې ته اوس د دې سره نکاح وکړه نو دغه وخت کې مشرکین مکه شور شرابه جوړه کړه نو د هغه د پلار په نوم باندې بیا راغواړي او په دې باندې صحابه کرامو ډېر عمل کړی دی اکثر د صحابو تاریخ وګورئ نو اکثر صحابه داسې دي چې خپل نومونه چاته نه دي یا د پلار په نوم رابللی کېږي لکه مثال هغه صحابي چې هغه د پلار په نوم مشهوري مثال ابن عمر د عمر زوی خپل نوم عبدالله ابن عمر ابن پلاران د دوی اوس یو کس دی تی پیژنې نو چې د پلار څوک دی او د پلار نوم یې څه دی او ستا ورته ضرورت دی اواز کوي نو څنګه اواز به کې نو الله وی فاخوانکم فی الدین نو د دین په اعتبار څه خو د رور دی که نه نو داسې ورته اواز وکړه چې ای روره دلته راشه عرب خلک اوس هم په دې عمل کوي چې څوک پیژني نو نامه یې موله داسې خاص نه ورځي پلار یې نه پیژني نو ورته یا اخي لفظ استعمالی بیا داسې کوئ بل و موالیکم خاص کر د دې زید بن حارثه په باره کې ویلي چې و موالیکم دا مریان ستاسو دي آزاد شوي بیا خو نبی علیه صلات وسلام دی آزاد که که نه بس غلامۍ نه ختم شو ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به اوس یو بل قانون الله ذکر کوي دا زید بن حارثه ته به دا زید بن محمد خو ډېر وخت په تېر شوی صحابه به ورته وي که نه او چې کله د سړي په ژبه باندې یو خبر عادت شوي دا زر نه بدلیږي خامخا به تا نه پکې خطایږي
زمونږ استادو دا پښتانه دا خدای لفظ ډیر استعمالي، حالانکه دا نه دی استعمالول پکار. دا الله رب العالمین په نومونو کې لفظ خدا دا نشته، خو برحال د پښتنو په ژبه خو راغلی دی کنه، که ډیر کوشش وکړي خو د دې نه ژبې زمونږ نه اوړي. په خدای مې دې قسم وي او په خدای داسې او دا خبرې. نو دقه رنګ الله رب العالمین وی ولیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې هیڅ ګناه فیما په هغې کې اخطأتم به چې تاسو خطا شئ په هغې سره. یعنی که خیر دی په خطایي سره بیا زید بن حارثه ته زید بن محمد وي په خطایي سره، نو په دې الله وایي زه به تاسو نه رانیسم. خو لیکن ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن ګناه په هغه صورت کې چې قصد کړی زړونو ستاسو. الله منم کړی چې دته به نن نه بعد زید بن حارثه وایي زید بن محمد به ورته نه وایي، او بیا هم تاسو قصدن عمدن دا کوئ، نو بیا به ورباندې څه کېږئ؟ ګنهګارېږئ. او دا حدیث کې هم راغلي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د دې امت نه الله رب العالمین په دې دوو کارونو باندې نه رانیسي، چې زما امت یو ګناه وکړي په خطایي سره الله یې په نه رانیسي، او دویم نسیان دی په هیره باندې د نه یو کار وشو، په دې دی الله نه رانیسي. او که ښه د زړه په اراده دی یو کار وکړو نو دا خو بیا ګناه ده که نه، په دې به د الله رانیسي. نو دی آینده دپاره قانون مقرر کو. وکان الله غفور الرحیم، او دی الله تعالی بخنه کوونکی او مهربانه. بس دا یو آیت کافی دی. ادعوهم، راغواړئ دوی لره، لآبائهم، په نسبت د پلارانو د دوی، هو اقسط عند الله، دا ډیره د انصاف خبره ده په نزد د الله. فإن لم تعلموا، پس که تاسو نه پیژنئ آباءهم پلاران د دوی، فإخوانکم، نورونه ستاسو دي، فی الدین، فدین کې، وموالیکم جناح، او نشته دی په تاسو باندې څه ګناه فیما په هغې کې اخطأتم به چې خطا شئ تاسو په هغې سره، ولکن لیکن ګناه شته دی ما په هغه تعمدت قلوبکم چې قصد کړئ په هغې باندې زړونو ستاسو. وکان الله غفور الرحیم، او دی الله تعالی بخنه کوونکی او مهربانه.